السلام علیکم ملګرو څنګه ټیک ټاک امید لرم چې ټول به روغ جوړ او ښه برابر یې ملګرو ډېره موده چې دی نو زموږ چینل بند او چینل باندې به ویډیوګانې نه راتلې د هغې وجوهات دا و چې لږ مصروفیات و په دې وجه باندې موږ چې دی نو د کیمرې په سترګه باندې نشو راتللی او ډېره موده پس یو ویډیو ستاسو دپاره اپلوډ کوو او یو پیره چې دی نو بیا تاسو ته ډېر په مینه باندې هرکلی وایو زموږ چینل ته راشئ او زموږ چینل ته چې دی نو بیا د خیره سره ویزټ وکئ هېڅ چېرته مه ځئ تاسو ته به نن چې دی زه یو غزل پیش کوم امید لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي او که خوښ هم شو نو موږ ته چې دی نو کمنټ وکئ چې غزل څنګه او اواز هم څنګه و نو امید لرم تاسو به انشاءالله موږ له دغه شان سپورټ راکوئ څنګه چې تاسو موږ له مخکې سپورټ راکړی دی انشاءالله دغه شان سپورټ به موږ له بیا هم راکوئ او د خیره سره چینل چې دی نو روان شوی دی ستاسو په دعاګانو سره او ستاسو په مرسته سره تاسو چې کوم موږ سره امداد کړی دی الله قدر وکړه الله هم عزت وکړه او دغه شانتې موږ سره چې دی نو مخکې هم سپورټ کوئ انشاءالله موږ به تاسو له ښایسته ښایسته غزلې او ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو نو غزل دی چې نه صبریږي یاره بېلتا زړه سره څوکم نه صبریږي یاره بېلتا زړه سره څوکم او رایوستم ستا کوڅې له بیا زړه سره څوکم او رایوستم ستا کوڅې له بیا زړه سره څوکم نه صبریږي یاره بېلتا زړه سره څوکم ډېرې کتوبې د ښکلو ښکلو یارانو نه کم 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 ماته کتوبه را باندې بیا زړه سره څوکم ماته کتوبه را باندې بیا زړه سره څوکم او رایوستم ستا کوڅې له بیا زړه سره څوکم او رایوستم ستا کوڅې له بیا زړه سره څوکم نه صبریږي یاره بېلتا زړه سره څوکم او شپه د وصال تیره مشه وږې زړه لا موړ نه دی شپه د وصال تیره مشه وږې زړه لا موړ نه دی شپه د وصال تیره مشه وږې زړه لا موړ نه دی شپه د وصال تیره مشه وږې زړه لا موړ نه دی غواړي دیدن غواړي تر سبا زړه سره څوکم غواړي دیدن غواړي تر سبا زړه سره څوکم رایوستم ستا کوڅې له بیا زړه سره څوکم رایوستم ستا کوڅې له بیا زړه سره څوکم نه صبریږي یاره بېلتا زړه سره څوکم نه صبریږي یاره بېلتا ملګرو دا غزل سپیشلی تاسو دپاره امید لرم چې ډېر خوندونه او مزې به هم ترې اخیستې وي موږ له چې دی نو دغه شانتې سپورټ راکوئ او ستاسو په سپورټ باندې موږ مخکې کېږو انشاءالله نو په اخره کې چې دی نو موږ له راکړئ اجازت د لوی الله په امان